وکړو او هر انسان باید ځان ته متوجه شي. په موږ کې لوی مشکل دا دی چې د ځان اصلاح نه شروع کوو او په نورو خلکو باندې لګیاو. په پلانکي کې دا کار دی، په پلانکي کې دا کار دی، په پلانکي کې دا کار دی. پرون هم په شاترو کې څوک وفات وو، نو هغلته مې دا خبره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه قبر باندې راغی، اوښې مبارکې یې ټوپ کړل. نبی علیه السلام پوښتنه کړه دا قبرونه د چا دي؟ ورته ویې دا دی مخکې څوک وفات شوي، خو صحیح قول دا دی چې مسلمانان دي. وی ولې دغه اوښې ټوپ وکړه؟ وی دوی ته چې په قبر کې دو مړي ته عذاب ورکول کېږي، دغو اوښې داسې ټوپ وکړه چې نږدې وه چې محمد عربي دی د هغه نه واچوي د اوښې نه. دغه اوازونه چې مړیو ته په قبر کې کوم عذاب ورکول کېږي، دا یو انسانان او یو جنیات نه اړوي، نور ټول د حیوانات اړوي. دا د الله احسان دی. حدیث کې راځي وی که چیرې تاسو په هغې عذابو خبر شئ چې په قبر کې مړي ته ورکول کېږي او ویې وینئ تاسو به بیا مړي ښخ نه کړئ. نو پرې راغی وی دوو کسانو ته په قبر کې عذاب دی. وی څه یې کړي دي؟ وی یوه داسې کړل چې د بولو نه یې ځان نه ساته، جامې یې د بولو نه ساتئ. وی د بولو نه یې ځان نه ساته. وی دا بل څوک نه یمشي بالنمیمه، وی دې به د یوه ځای نه خبرې وړې بل منجسته، او دوه مسلمانانو یې په جنګ سره اچول. موږ تاسو ته وظیفه وي د جومات چې په ژمي کې موږ ګرموو د دې لپاره نه چې لمانځونه کې وکړو، په تبۍ ناست یو او وایو پلانکی څنګه دی، لرې کې انت شی دی، څرنګه دی، څرنګه دی. او بیا د ورځ د قیامت چې سړی راشي دغه حدیث ته که متوجه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته وایي صحابه مفلس پیژنئ، غریب پیژنئ، مفلس وایي او پیژنئ یا رسول الله. وی چاته وایي؟ من لا درهم له ولا دینار، چې نه درهم ولري او نه دینار ولري. نه درته غریب نه وایي مفلس. مفلس څوک دی؟ وی هغه دی په ورځ د قیامت به راشي، دې څه ته به خلک پسې راشي ورته وایي یا رب العالمینه د ما یې غیبت کړی وه، د ما یې ابرو وړې وه، په ما پسې خبرې کړې وې، د ما یې مال خوړلی، د ما په پټي باندې تجاوز کړی، د ما ځمکه یې نیولې وه، په ما پسې بهتان ویلی. ورکه نیک عمل دی، نیک عمل ورشروع شي، ورکوي ورکوي ورکوي، دا ختم شي، خو دغه سړي پور ادا نه شي. دغه سړي نه به ګناهونه اخیستل کېږي، په ده به اچول کېږي. په آخره کې به د الله په حضور کې داسې لغړ ولاړ وي، نفلونه به یې تللي وي، زکات به یې تللی وي، جهاد به یې تللی وي، عبادت به یې تللی وي. موږ او تاسې دغه وظیفه ده، بل کارم نشته. بس په مسلمان کې خبرې کوه او په ځان کې هېڅ ورته متوجه نه یو. ګورې د صحابو دا عادت وه، ځکه الله په دنیا کې د جنت زیری ورباندې وکړه. هغې اصلاح د ځان نه شروع کوله، موږ یې د بل نه شروع کوو. پلانکی داسې دی زه خو جنتي یم، پلانکی داسې دی زه جنتي یم. دغه کار دی او د صحابو دا کار نه وه. د صحابو څه کار وه؟ حنظله یو صحابي دی، مشهور صحابي نه دی، غسیل الملائکه بل صحابي دی. هغه روان دی او وایي ابوبکر صدیق مخې ته ورغی، څرنګه یې حنظله څه حال دی؟ وی نافقه حنظله، زه منافق شوی. ورته دا څه وایې ولې دا خبره کوې؟ وی ځکه منافق یم چې د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست ومه، نو بس د آخرت طرف ته مې توجه وي، فقط آخرت دنیا نه پاتې وي. چې کور ته راشم بچیانو سم ناست ومه او دنیا کارونه هم کومه، د ځمکو کارونه هم کومه. ابوبکر صدیق ورته وایي که داسې حالت وي داسې خو زم یم، بیا زم منافق یم. ګورې صحابي ځان ته منافق وایي. نن چې چاته ووایي منافق په ټوپک دې ولي او بیا که ورته یې چې مسلمان یې، بیا د اسلام دپاره دې څه کړي دي ووایه. یو لمونځ دی هغه دې د پولې په سر باندې پښې دې په یوه ځای کې وي، سر دې په بل ځای کې وي، لمر لوېږي، ټپ ټپ سر ولګوي، بیا غواړي جنت. دوه رکعته نفلونه چې وکړي د وحي انتظار کوي. مسلمانه اسلام دومره اسانه نه دی. صحابه کرامو په د اسلام وینې توی کړې دي، تر نن عصر پورې نن هم خلک په ځان باندې بارود تړي، په ځان بمونه تړي، د اسلام د مقدس حریم نه دفاع کوي.
اسلام داسې اسانه نه دی لکه ما او تا ته چې رسېدلی. اسلام په وینه او په غوښو ګټل شوی، خو ما او تا ته ډېر اسانه راغلی، ځکه یې اهمیت نه لرو د اسلام، ځکه مې اسلام په زړه کې لوی نه دی. صحابه کرامو په دغه اسلام وینې توی کړې، محمد عربي مې مخ مبارک په وینو لاړلی، غوښونه مبارک یې هغه په دغه اسلام شهیدان کړي. هغې د کافرانو سره په پوله په پټي باندې دعوا نه وه، د اسلام په ستر قانون یې دعوا وه. نن هم کومه هغه نازک طالبان، هغه حافظان د قرآن چې په ځان بمونه تړي او ځان ټوټې ټوټې کوي، والله بالله که په دنیا یې جنګ وي د الله په عظیم کلام یې ورسره جنګ دی، هغه قرآن یې ورسره جنګ دی چې امریکایان په بغداد کې وسوه، هغه میراث یې ورسره جنګ دی چې اتېرو ورځو کې په شپېس کې بمونه ترې لاندې کړل، په عالم یې ورسره جنګ دی چې هغه یې پرون په وینه باندې ولړل. اسلام خو شی نه دی. نو ګورئ مسلمانانو، راځئ اسلام ته متوجه شو. دا ډېر اسلام هغه دی چې دنیا کې انسانیت ته نجات ورکوي او په آخرت کې انسانیت ته نجات ورکوي. راځئ د آخرت ته متوجه شو. راځئ د نن نه دا قصد وکړو، ډېر لرې نه، د نن نه به دا قصد وکړو چې نن نه به الله ته توبه وباسو، نن نه به توبه وباسو. اوله ورځ د مشکات شریف کې دا درس ویله، باب التوبه، چې ومې کته الله څه وایي. الله وایي د ما دروازه د توبې خلاصه ده. شاعر څه وایي؟ این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، صد بار آیی باز آ باز آ باز آ. الله وایي توبې دروازه مې درته خلاصه ده، ای مسلمانه اوس ماته توبه وباسه، ټول ګناهونه مې درته معاف کوم. راځئ د نن نه توبه وباسو. خو حضرت علي صاحب څه فرمایي؟ بدترین د انسانانو هغه څوک دی چې د توبې په امید باندې ګناه کوي. ډېر څه ګناه یې وکړې او توبه وباسي. او بیا بدترین د انسانانو هغه دی چې د ژوند په امید باندې په توبه کې تاخیر او رستوالی کوي. وایي چې ودرېږه چې سپین ږیری شومه، زوړ شومه او ښې ډېرې ګناوې مې وکړې، بیا په یو وار توبه وباسم. ده خو ټیکټ ورسره راولی، ټیکټ ورسره دی، هغې باندې دی ځان بچ کوي او معلوم دی چې بس زه به په دې باندې بچ کېږم، دا په دې څوک نه شي بچ کېدلی. مرګ هېڅ چاته نه دی معلوم. په موږ او تاسو ټولو باندې د اعدام فیصله شوې، اعدام چې دا به ټول مړه کېږي. خو په بندیخانه کې که په چا د اعدام فیصله وشي، دا ډېر ورخطا وي چې پاچا مې وژني، لکه دا حکومت هغه عبدالثبوت په نامه باندې یو څوک وه، یې 4 فرانسویان مردار کړي وو، هغې باندې د اعدام فیصله وکړه. او هغه کافر امریکایي چې په پنجوایي کې 19 مسلمانان واړه بچیان په شهادت باندې ورسول، او په امریکا کې جوړ وناستی. دا اسلامي نظام دی موږ ورتاسو، موږ ورتاسو اسلامي نظام ورته وایي. نو ګورئ په هغې باندې چې د اعدام فیصله وشي، نو ډېر ورخطا وي چې زه به وژنو دی، خو د هغې وخت معلوم دی چې په دغه وخت به وژل کېږي. محاکم ثلاثه پرې تېر شي او پاچا د سخت پرې وکړه، د هغې لږ وخت معلوم دی. موږ ورتاسو والله بالله که وخت معلوم، څوک راته دا ویلی شي چې 15 دقیقې به زه نور ژوندی وم؟ دا هیڅوک هم نشي ویلی. په موږ د اعدام فیصله شوې، وخت که معلوم نه دی. نو راځئ د هر څه نه مخکې د آخرت لپاره تیاري وکړو. رسول الله مې فرمایي د یو حدیث وایمه، هغه څه وایي؟ کن فی الدنیا کانک غریب. ای مسلمانه په دنیا کې دا شته لکه مسافر. مسافر چې چېرته لاړ شي کوټې نه جوړوي، بنګلې نه جوړوي، ځکه وي څو ورځې مې دې بېرته ځم، یو د دونه او عابر السبیل، داسې شات لکه سړی چې په لاره تېرېږي. په لار چې سړی تېرېږي نو ځای موټر ودروي، یا ډوډۍ خوري او یا لمونځ کوي، هلته نو کوټې ځان ته نه جوړوي، وي 15 دقیقې یې لمونځ کومه بیا ځم. نو راځئ د دنیا داسې حساب کړو او د آخرت لپاره توجه وکړو. او آخري کې دا درته وایم، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي، د نبي علیه السلام په مخ کې یوه جنازه تېره شوه، نبي علیه الصلاة والسلام وویل چې وجبه، بله تېره شوې وجبه. یا رسول الله اولې جنازې ته څه شی واجب شول؟ اولې ته
جهنم واجب شوی. ولې وی د خلکو وی چې کومه چې دا اسې لاړله چې موږ د شر نه خلاص شو. ګورئ مسلمانانو اخلاق صحیح کوئ چې بیا مړ شي خلک به څه درپسې وایي. او بلې جنازې ته وی جنت ورته واجب شه. وی ولې وی مسلمانانو ګواهي ورکړه چې دا نیک سړی وه نو الله دې مسلمانانو ګواهي نه رد کوي. نو تاسو ټول شاهدي ورکوئ نه کوي بیوه ټول شاهدي ورکوئ نه کوي بیوه. او بل دا وایم انسان ډیر عاجز دی په تقاضا د بشریت باندې به خامخا غیبت دې شوی وي او یو مسلمان ته تکلیف رسولی وي ځکه ډېر عمر یې دلته تېر کړی دی. دا بیبي مبارکه د موږ هم مور ده او موږ ته هم د مور حیثیت لري. نو خامخا به د چا غیبت کړی وي او یا به د مسلمان حق دې ضایع شوي وي. تاسو ټولو نه بخشش ورته غواړم بخشش مو دی ټول بخشش ورته ورکړه. او الله جل وعلا فرمایي وی تاسو د ځمکې په خلکو باندې رحم وکړئ زه به په تاسو باندې رحم وکړم. الله جل وعلا دې د دې بیبي کور تقصیرات چې په تقاضا د بشریت شوي الله دې ټول ورماف کړه. الله تعالی دې د لوی سفر بېخطره کړه. او الله چې کوم مرضونه او تکلیفونه یې تېر کړي دي الله دې ټول اجرونه ورته ورکړه. واخر دعوانا الحمدلله.